سفر دا الله جل شانه 12 میاشتې مقرر کړي 12 میاشتې چې الله کله نه د ازمکه اسمانونه پیدا کړي 12 میاشتې په دې کې مقرر کړي دوه ادوار دي دې لحاظ سره چې د سفر دا کم میاشت ده په 12 میاشتو کې یوه میاشت چې څه زموږ اسلامي میاشتې وایو اصل کې قمري میاشتې دي خو زموږ اسلامي حساب کتاب دغه سره جوړاو دی ځکه زموږ اسلامي میاشتې وایو نو په دغې قمري میاشتو کې اسلامي میاشتو کې 12 میاشتو کې یوه میاشت هغه د سفر ده سفر وته د خلکو په ذهنونو کې دې باره کې مختلف اکثرو خلکو د هغې سوچونه دې باره کې غلط نو دغه خلک چې د هغې سوچ د دې سفر د میاشتې باره کې هغه په دوو دورونو کې مونږ تقسیمو یو دور د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې دور یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتګ نه پس چې کوم دور دی دا دی اوسه پورې نو په هغې زمانه کې دا میاشت داسې وه چې دې ته بیا سفر وي د خلکو عقیده د دې باره کې ډېره عجیبه وه یو مسله خو خلکو دا جوړه کړې چې الله جل شانو 12 میاشتې ګرځولي او څلور پکې عزت والې میاشتې دي په څلورو کې یو ذوالقعده ذوالحجه محرم او بلکې رجب زبرګه چې ورته موږ دا څلور میاشتې په دې څلورو میاشتو کې جنګ کول قتل و قتلان دا ټول څیزونه حرام او ناروا وو دوه د حج میاشتې دي محرم ده لومبۍ میاشت او زبرګه ده رجب په دې کې بالکل قتل چا سره جنگ جګړې کول بېعزتي کول دا څیزونه حرام و دې به د جاهلیت خلکو هم خیال ساتو او په هغې خلکو کې یو بدعات او یو رواج او یو رسم هغه جوړ شو هغه ده چې دی به د الله جل شانه په دې میاشتو کې چې 12 میاشتې دي په دې کې به ګوتې والي ګوتې به یې داسې والي چې زړه به یې وغوښتل نو دا د محرم میاشت راغله نو دی وي چې په دې کې خو جنګ چا سره ناروا دی د محرم میاشت به یې وروسته کړه او سفر به یې تر مخکې کړه چې زه په دې کې به جنګ وکړو او دا بله به وروسته کړو خپلې به یې جوړولې هغې الله جل شانو په یو ترتیب سره روانو څیزه چې دا څلور میاشتې دا محترمې دي او دی به خیال ساتي دی به څه کوو دی به مخکېوالی رستوالی تقدیم و تاخیر په قمري میاشتو کې دې ته په عربۍ کې او د قرآن په ژبه کې نسی وایي څه قرآن یو بل ځای کې ذکر کړي چې انما النسیء زیادة فی الکفر دا کفر نورم سیوا کوي دا نسی دا میاشتې مخکې کول رسته کول دې سره کفر نورم سیوا کېږي دا په ګمراهۍ کې سیواوالی دی نورم خلک ګمراه شي دې د وجې چې ګناه کوي یوه او ګناه د وجې نه بله ګناه کوي چې میاشتې مخکې رسته کوي دا د یو رواج و چې یاره دوی به داسې کول چې یاره میاشت وروسته کوو میاشت مخکې او کله نه کله به پکې داسې یو بل صورت هم و ځینې خلکو به پکې دا چل کوو چې سفر وه نه سفر میاشت دا به کله نه کله په هر کال کې به وایي 2 سفرې راځي په څو 2 سفرې به راځي دا هم هغه یو قسم د نسیء و انما النسیء زیادة فی الکفر دا هم یو طریقه وه دي یو بله جاهلیت په زمانه کې یو بله خبر هم ډېره مشهوره وه چې امام بخاري رحمت الله علیه په بخاري کې هغه ذکر کړي دی به وي چې د سفر په میاشت کې تاسو عمره نشئ سوري کمې ورځې چې د حج ورځې دي په هغې کې عمره ناروا ده حرام د ټول نه غټه ګناه به دوی وي څه ده د حج په میاشتو کې څه کول عمره کول دین اسلام راغی دا خبره یې لرکړه امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي چې دې عقیده وه چې اذا برأ الدبر وعف الاثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر څوک چې عمره کوي نو سفر نه پستی کوي خیال هم نه دی خبرې دې نه مخکې د حج میاشت دي که نه دې نه مخکې نشي کولی د حج په میاشتو کې عمره داسې دي عقایدو د هغه زمانې چې کوم مخکینی خلکو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور راغی په هغې کې د خلکو عقیدې ډېرې عجیبه وې
عجیبه عقیدې دا وي چې خلکو به چېرې د سفر دا کومه میاشت ده که نه دا منحوسه میاشت ده منحوسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یاد ساتئ په میاشتو کې یوه میاشت هم منحوسه نشته نحوست په یوې میاشت کې هم نشته بدپالي به په یو میاشت باندې هم نه نیسئ دا به نه وایي چې دا سپېروالی دا په دې میاشت کې دی نه نه د هغې زمانې خلک به سفر له نه تله په دې میاشت کې د دې نه مخکې خلک به تلو خو د نبي علیه صلات وسلام په دور کې چې کوم خلک وو هغوی به سفر له نه وتو وایي دا منحوسه ورځې دي څه دي منحوسه ورځې هر قسم نبی علیه صلات وسلام وضاحت کو خیر صفا وفرمایل چې دا عقیده نشته په اسلام کې بخاري شریف کې روایت ده چې لا عدوه ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام د سفر د میاشتې د سپېروالی یوه دویم دا بدپالي نیول په یو څیز سره چې دا په ما بد راغی دام او دغه شانتې د بیمارۍ دا بل ته لګېده دا تصور په دین اسلام کې نشته څه چې کوي هغه د چا په حکم کېږي د الله جل شانو دا نبي علیه السلام خو واضح وفرمایل نو دا څه عقیدې وي د هغې زمانې د خلکو څه عقیدې داسې مختلفې را روانې د خلکو بیا د نبي علیه السلام نفس دا دور دا ډېر عجیب و خلکو منګړت قصې شروع کړې د سفر په میاشت کې په هره میاشت کې داسې منګړت قصې خلک هغه جوړې کړي او خلکو ته وایي دا کوئ او دا پکې مه کوئ داسې کوئ دا خاص عبادت دی او دا پکې عام عبادت دی او دا داسې دا په هر میاشت کې سفر میاشت هم د هغې نه یو میاشت ده چې ننه پورې یو رسم او رواج په دې کې چلیږي یوه دا چې په دې میاشت کې اکثر خلک ودونه نه کوي دا سپېره میاشت څه ده سپېره میاشت واده به پکې نه کوي نکاح به پکې نه کوي سرکلی به پکې نه کوي سنت به پکې نه کوي دا څیزونه به وایي په دې کې نه کوي وایي دا سپېره ده نو تاسو ته مخکې ما صفا حدیث ذکر کړو چې نبي علیه السلام فرمایل چې په دې څیزونو کې سپېروالی نشته که چېرته سپېروالی وی د بدو اعمالو به وي د بدو اعمالو سپېروالی په انسان باندې په دین اسلام د سره تصور نشته دا پلان کې سیس په ما به سپېره راغی او دا سپېره ورځ ده دا سپېره وخت دی دا سپېره میاشت ده دا سپېره کال دی دا خبره ټیک نه ده نو خلکو به دا وي چې ودونه مدونه او دا څیزونه مه کوئ دا اوس هم تقریبا د ډېرو خلکو عقیده داسې شته او دا ټیک نه ده داسې عقیده ساتل دا یو کفریه غلط کار دی او زمونږ رسم دا نه دی مسلمانانو رسم دا نه دی دا چېرته د دین اسلام چې کوم رسمونه هغه زمونږ دپاره ګرځولي دا هغه رسم او بله یوه خبره ده چې د یو قول مطابق د حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها چې نبی علیه السلام بیبي وه نبی علیه صلات وسلام لور مبارکه وه د هغې نکاح په سفر کې شوې ده په څه کې شوي د سفر په میاشت کې شوې ده ته اوس واده ولې نه کوې مسلمانه سفر او زبرګې ته مه ګوره واده کوه او بله یو بله عقیده هم ده د خلکو په دې میاشت کې خلک چوري کوي چوري څه کوي چورۍ نه مخکې یو بله خبره د هغې وضاحت کومه یو بل کار کوي خلک په دې میاشت کې یو خاص عبادت پکې کوي خاص عبادت په دې طریقه کوي چې وایي 2 رکعاته نفل هغه به د چاشت په وخت کې وکړي څو رکعاته 2 رکعاته نفل د چاشت په وخت کې سورة فاتحه به ووایي وړومبي رکعات کې او د هغې نه پس په دا ایتونه ووایي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دا ټول 2 ایتونه مبارکه چې کوم دي دا نو دا به پکې ووایي په لومبي رکعات کې او په 2م رکعات کې به بیا د سورة فاتحې نه پس دا ایتونه ووایي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى دا ایتونه به ووایي او بیا به د سلام نه پس د 2 رکعاتو نفل سلام نه پس بیا به درود شریف ووایي وایي دا د دې دپاره چې په زرګونو آفتونه د اسمان نه راځي په دې 12 میاشتو کې او دا څومره په زرګونو آفتونه چې راځي دا ټول راځي په دې میاشت کې چې کوم د سفر میاشت نه چې ته به یې کله دا نفل وکړې دا نفل نو بیا دغه نحوست په تا ته نه رسي دغه آفتونه به تا ته نه رسي نه پوهېږئ په دې خبره او چې کوم ماشومان دي نو دا یو څو ایتونه مبارکه دي دا به ولې ولیکي سلام علی نوح فی العالمین دا به ولې ولیکي او دا به پې اوس کې د دې دپاره دې آفتونو نه دي الله جل شانو وساتي دې دپاره دا نفل کو
نو دا لومبۍ خبره خو دا ده چې لومبۍ دا چرته هم په شریعت کې نشته چې په دې میاشت کې آفتونه د الله جل شانو د طرف نه راځي. دا بې دلیله خبره ده، بې اصله خبره ده، هېڅ اصل نشته، هېڅ بنیاد بې بنیاده خبره ده، دا په دین کې نشته. دویمه خبره دا ده چې نه دا شته دا کوم نفل چې په دې میاشت کې کېږي او په دې خاص ترتیب سره کېږي. هسې که څوک نفل کوي او دا ایتونه مبارکه پکې وایي هېڅ نقصان نشته، او که د دې رسم دپاره وایي دا ناروا او ناجایز دي، دا بدعت دی، دې نه به ځان ساتي. خیال هم دی خبرې ته چې په دې میاشت کې پته لګي چې څه شی کوي د دغې دپاره یې کوي که نه، نو الټه ګناهګاري په دې باندې انسان داسې چرته ونه کوي. ښه، او درېیمه خبره هغه د څه شي ده، د چورې مبارکې ده. چوري څه ته وایي؟ چوري زموږ پښتانه کې ده، په پښتنو کې رواج دی. اوړه واغږي اوړه، او هغه اوړو کې چې کومې اوبه اچوي نو عامې اوبه پکې نه اچوي، یو خو پکې سوډا نه اچوي یا لږ شان پکې واچوي، سوډا پکې نه اچوي، ګینې لږ شان پکې اچوي، او مالګه هم پکې نه اچوي په اوړو کې، او د اوبو په ځای پکې د ګوړې شربت واچوي، او بیا هغه لړي لړي او اوړه تیار کړي، د هغې نه خړ اوړه څنګه خړ رنګ، او بیا د هغې نه داسې وړې وړې روټۍ هغه جوړوي، هغې ته څه وایي؟ ککوړي ورته وایي. څه ورته وایي؟ ککوړي. او هغه ککوړي چې معده کې وروره د هغې نه څه شی جوړ شي؟ چوري ترې جوړه شي، چوري مبارکه ترې جوړه شي. او څه وایي؟ وایي دا چوري چې ده دا زموږ یو رسم دی، یو دینی رسم دی، او چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې کله بیمار شوی و نو خوږې روټۍ ته زړه شوی و، حضرت عایشې رضی الله عنها هغې وله خوږه روټۍ پخ کړې وه د بیمارۍ نه پس. نو مونږ هم په هغې خوشحالۍ کې چې حضرت عایشې د نبي علیه السلام د خوشحالۍ دپاره پخ کړې وه، نو مونږ هم پخو او مونږ هم بیا تقسیمو. خوشحالي ده، حالانکې دا بې بنیاده او بې اصله او بې دلیله خبره ده. په شریعت کې د دې هېڅ دلیل نشته چې نبي علیه السلام د بیمارۍ نه ټیک شوی و. دویم دا چې حضرت عایشې وله څه پخ کړې وه رضی الله عنها، روټۍ وله پخ کړې وه، خوږه روټۍ، او نبي علیه السلام ټیک شوی د بیمارۍ نه. او صحیح روایت ته دې الټه موجود دی چې نبي علیه الصلاة والسلام بیماري د سفر په میاشت کې نور هم سیوا شوی و، په ربیع الاول کې بیا وفات شو. سفر دویمه میاشت او درېیمه میاشت ربیع الاول، ربیع الاول په میاشت کې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شوی او په سفر کې بیماري ښه زیاته شوې وه. امام حاکم رحمت الله علیه روایت نقل کړی په دې باندې، صحیح حدیث یې نقل کړی. نبی علیه السلام د سفر په میاشت کې بیماري سیوا شوې وه، او ته څه وې؟ پښتانه څه وایي؟ پښتنو ومنو که هغه د امام حاکم هغه صحیح حدیث ومنو. خیال هم دی. او دویمه خبره دا ده چې تاریخ یو خبره لیکلې، تاریخ خبره دا لیکلې ده، تاریخ حدیثو نه قرآن نه حدیث، تاریخ. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفر په میاشت کې ډېر زیات بیماري په ډېر زیات شدت سره راله، تیزه شوه پې. نو یهودیانو د دې په خوشحالۍ کې خوږې روټۍ پخ کړې وې. څه پخ کړې؟ خوږې روټۍ. او صحیح تاریخ دا دی، صحیح تاریخ دغه تاریخ کې هم لږه مسله ده، خو صحیح تاریخ دا دی چې یهودیانو د نبي علیه الصلاة والسلام په بیمارۍ باندې خوشحالي مناو کړې وه. څه یې کړو؟ خوشحالي مناو کړې وه. ته چې اوس دا خوږې روټۍ پخې او خوشحالېږي او څه چې نبي علیه الصلاة والسلام له الله صحت ورکړو، دا غلطه کې که ټیک کې؟ غلطه کې. نبي علیه الصلاة والسلام بیماري سیوا شوې وه، کمه شوې نه وه په دې کې. نو 100% غلط رسم او غلط رواج او بدعت ته چوري کول په دې میاشت کې. نه پوهېږې په دې باندې، دا ډېر غلط کار دی، غلط. ښه، د دې نه ځان وساتئ. دا پکې چوري شوه. یو بل رسم دی پکې چې خلک وایي دا میاشت منحوسه ده، او نبي علیه الصلاة والسلام یو روایت نقل کوي. روایت دا دی چې نبي علیه السلام وفرمایل من بشرني، چا چې ماله زیری راکړو بخروج سفر، چې سفر میاشت ووته د دې خبرې زیری راله کو، بشرته بالجنه، زه به له جنت زیری ورکم. نو نبي علیه الصلاة والسلام ته دا میاشت سپېره ښکارېده، ځکه یې وي چې چا ماله سفر د میاشتې د تېرېدو زیری راکړو، زه به له څه زیری ورکم؟ جنت زیری. دا حدیث 100% منګړت ته مولا علی قاری رحمت الله علیه په موضوعات الکبرا کې ذکر کړي چې دا حدیث څه دی؟ منګړت حدیث ته دا چا ځان نه جوړ کړی، نه رسېږي په دې خبرو. دا یو فضول خبره ده، او ډېر امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هم دې ته موضوعي ویلی، امام صغانی رحمت الله علیه هم دې ته موضوعي ویلی چې دا منګړت روایت، داسې هېڅ خبره نشته، دا میاشت منحوسه نه ده. ښه، یو بله خبره ده په دې کې ډېر زیات رواج دی زموږ په پښتنو کې
وایي خیال کوه دا کټ ولاړ دی او دا چې راچین لږ په قلار یې راچوه پیریانو بچي به مړه کېږي. نه داسې هېڅ خبره نشته چې دې سره د پیریانو بچي هغه مړه کېږي. دا فضول خبرې دي ټولې منګړت. جالکي به په دې کې نه صفا کې، جالکي به په دې کې نه صفا کې. حالانکه شریعت څه وایي چې صفایي نیم ایمان دی، صفایي د ایمان حصه ده او دی څه وایي جالکي پکې مه صفا کوه، نقصان دی. سپیروالی دغې ګندګۍ سره راځي، څه سره نه راځي، د صفایۍ سره نه راځي سپیروالی. پوهېږي انسان سپیره ښکاري په څه ښکاري؟ په ګندګۍ ښکاري. صفایه خو انسان سپیره نه ښکاري. کاڼی موله ولې موله د پیریانو بچي به مړه کړي او دې سره دا سپیروالی راځي، دا سپیروالی راځي. دا عقیده نشته د دین اسلام کې، دا سپیروالی په دین اسلام کې نشته. اوس مې ته حدیث وي چې لا نبی اسلام فرمایي، بخاري کې روایت لا عدوه، د بیماری متعدد کېدل نشته په اسلام کې مګر د الله په حکم، ولا سفر ولا هامته، او دا بدشګوني او دا د نحوست ته سوچونه او دا عقیدې دا نشته په دین اسلام. دې نه ځان وساتئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نه دا شته سفر میاشت هغه منحوسه میاشت ده، دا عقیده هم نشته په دین اسلام. دا ټولې فضول خبرې دي چې په دې میاشت کې خلکو پښتنو رایج کړي دي. یاد ساتئ، ګورئ خصوصا د اجي صاحب ستاسو فیملی هغه په دې ورځو کې چورې له ډېر زیات زور ورکوي. ته چونکې دلته تفسیر ته کښېنې او مسایلو ته کښېنې نه چې دا پې ته بنده کړې، دا پې ته بنده کړې. او دا بل که چا سوال یې دې باره کې زه دې متعلق بل څه عقیده که د چا یي دې باره کې یا څه مسله به کي جی که نورو ورځو کې چوري کوي ډېره ښه خبره ده. خوږې روټۍ خوره، تروې خورې نو خوږې خوره که نه، کم از کم بی پي مریض شي که نه هغه ته به پکې تکلیف نه وي. بالکل خوړی شي، هېڅ نقصان پکې نشته. خیال خاص کول ناروا دي، ناجایز دي، ته بدعت وایي، غلط رسم دی. خیال هم دی نو په کار د پښتنو چې په دې میاشت کې نه کوي، ځکه چې خلک ته غلط رسم جوړوي. ښه خبره ده چې پرېږدي. بالکل کېږي جی. نه ګوره دا قصه نه ده ښه. ګوره هغه خو داسې یو مسله ده که نه چې مونږ په خپلې خور خفه کېږو، په خپل رور خفه کېږو، دا خوراکونه پې کوو، روټۍ م وله کوو، چای م وله کوو، چوري م وله کوو، ککوړې م وله کوو، غونځاخي م وله کوو. دا ټول رواجونه شته په مونږ کې. داسې ناروا نه ده داسې